سلامونه مو هرکلی کومه د هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. پام وکړئ د باور نیوز ټي وي د دې مهال څو تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شکمن سرحدي سیمه یوازې د تورخم او سپین بولدک پورې محدوده نه دی، بلکې تر اټک کرښې پورې سیمې د افغانستان تاریخي خاوره بلل کیږي. خلیلزاد ټینګار کړی چې دا موضوع تاریخي، حقوقي او سیاسي اړخونه لري او د ډیورنډ کرښه د افغانستان او د افغانانو له لوري هیڅکله دایمي او رسمي سرحد نه دی منل شوی. نوموړي زیاته کړې چې د سیمې تاریخي، ولسي تړاوونه او جغرافیایي واقعیتونه دا څرګندوي چې دا اټک تر کرښې پورې سیمې د افغانستان د نفوذ او حاکمیت برخه پاتې شوي دي. هغه همداراز ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي لانجو اصلي جرړه د استعماري دورې پریکړې دي چې د سیمې ولسونو ته له مشورې پرته تحمیل شوي دي. د خلیلزاد په وینا تر هغه چې دا تاریخي ناندرۍ په عادلانه او د دواړو ولسونو د منلو وړ حل نشي، د سیمې بې ثباتي به دوام ولري. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سرحدي مسایلو تګ راتګ او سیاسي اړیکو کې وخت ناوخت تاوتریخوالی رامنځته کیږي. په یو بل خبر کې راځي چې د لبنان د حزب الله عمومي منشي نعیم قاسم په یو ټلویزیوني وینا کې امریکا او اسرائیلو ته جدي خبرداری ورکړی او ویلي دي پر ایران هر ډول برید د حزب الله پر ضد مستقیم اقدام ګڼل کیږي او دوی به هیڅکله بېطرفه پاتې نشي. نوموړي ټینګار کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران رهبر آیت الله خامنه‌ای ته ګواښ په حقیقت کې د لسګونه میلیونو خلکو عزت، عقیده او ارادې ته ګواښ دی. هغه زیاته کړې حزب الله د هر ډول سناریو لپاره پوځي، استخباراتي او عملیاتي بشپړ چمتووالی لري. که پر ایران برید وشي نو دا به د سیمې د پراخې جګړې پیل وي. هغه زیاته کړې دا جګړه به یوازې ایران او اسرائیل پورې محدوده پاتې نشي، بلکې لبنان، عراق، یمن او حتی خلیجي هیوادونه به هم اغیزمن کړي. نعیم قاسم امریکا تورنه کړه چې غواړي د پوځي فشار، بندیزونو او ګواښونو له لارې منځنی ختیځ بېثباته کړي. هغه ټینګار وکړ ټول باید د خامنه‌ای په رهبرۍ باور ولري او د هغه تر لارښوونو لاندې ودرېږي. دغه څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ د امریکا لوی سمندري ځواک د فارس خلیج په لور حرکت کړی. واشنګټن پر ایران پوځي فشار زیاتوي. د سیمې استخباراتي سرچینې وایي امریکا، اسرائیل او ځینې خلیجي هیوادونه د ګډو پوځي تمرینونو او احتمالي عملیاتو پر سناریو کار کوي.